حدیث مبارک کې راځي دا بخل نه دی، دا شومتوب دا په دوزخ کې یوه ونه ولاړه ده او دنیا ته تې څانګې راغلي دي، نو دې شوم سړي د جهنم د څانګو نه یوه څانګه نیولې ده، نو کوم ځای ته به رسي؟ او دا سخاوت چې دی دا په جنت کې یوه څانګه دا دې پورې نښتې دی، نو سخي به جنت ته راکاږي او شوم به جهنم ته راکاږي. او تاسو خبر نه یې، پته درته شته دا شوم سړی چې دی دا د خلکو هم بدي شي که نه؟ دا حدیث دی ښه، وایي شوم د الله نه لرې دی، شوم د الله نه او د خلقو نم لري دی او د جنت نم لري دی. څه ته نږدې دی؟ قریب الی النار، اور ته نږدې دی. د خلقو نه لري دی، د الله نه لري دی، د جنت نه لري دی، دوزخ ته نږدې دی. او سخي سړی خلقو ته نږدې دی، الله ته نږدې دی او جنت ته نږدې دی او بعید من النار، د جهنم نه لري دی. نو جهنم ته چې سړی غورځېږي نه، هغې کې لومبی سبب چې دی هغه بخل دی. دویم خواهش پرستی، خواهش پرستی چې زړه دې څه غواړي هغه کوي، دین نه پیژنې. لکه نن سبا چې په دې ټیک ټاکو شروع شوې، دقه ښه ښکلی د جنت د دوزخ د تلو سبب دی. خواهش پرستی چې زړه دې څه غواړي هغه کوي، بس زړه درته وایي وجود بربنډول دا ښکلی کار دی جو بربنډوئ، زړه درته وایي کنځلې کوه جو وایي ښه. خواهش پرستی څوک چې په خواهش پسې رواني دی به جهنم ته الله ورځي. د خواهش پرستی بل ځای شته دی نه. نو دویم سبب امام الانبیاء فرمایل خواهش پرستی چې جهنم ته خلق ځي، نو یو سبب شومتوب دی، دویم خواهش پرستی د خپلو خواهشاتو پسې روان، او دریم تکبر، ځان لوی ګڼل او خلق کمزورې ګڼل. الله دې رحم وکړي، د دې نه دې مونږ خدای بچ کړي نه. دا ډېره مشکله ده چې دا په مونږ کې راشي نه. خدای دې په مونږ کې پیدا کړي. بس ځان لوی ګڼل، ځان پوره ګڼل، او بل د ځان نه کم ګڼل او کمزورې ګڼل، او ځان پوره ګڼل، په هر څه کې ځان اوچت ګڼل، او بل سړی د ځان نه کوز ګڼل، دې ته تکبر وایي. جن دوزخ ته چې ځي نو یا به بخیل سړی ځي، خواهش پرست به ځي، او متکبر به ځي چې هغه کې تکبر وي، چې ځان لوی ګڼي او بل سړی رکوټې ګڼي. به هر صورت رب العالمین دې مونږ له په دې ټولو د عمل کولو توفیق راکړي. ښه خبره دا ده چې امام الانبیاء نه به ښکلي تپوسونه کېدل، امام الانبیاء به ښکلي جوابونه ورکول. کریم الله زموږ د ټولو نه رضا شي.